اول خو مه ځه که بیا دې غوښتل چې ګذشته ته لاړ شې له ځان سره دوه شیان حتما یوسه لومړی عبرت او دوهم درس نور هیڅ شی هم له ځان سره یونسې باور وکړه جګرخون به شې خفه به شې او په همغه ګذشته کې چې پاتې وې پاتې به شې عبرت د دې په خاطر له ځان سره یوسه تر څو د تا نه یو قوي انسان جوړ کړي ته ډېر قوي شې او د ځان دپاره یو ښه فکر درته پیدا شي دوهم درس د دې په خاطر له ځان سره تیر وخت ته یې تر څو ته د ګذشته نه درس واخلې او د آینده دپاره ښه فکر وکړې هغه اشتباهات چې تا په ګذشته کې کړي په آینده کې ونه کړي څه چې تیر شول هغه هیر شول د ځان دپاره یو خوشحاله او ارامه ژوند څوک چې په ګذشته کې پاتې دي پاتې شول ته مخکې لاړ شه باور وکړه ته هم په دې باور لرې که واړه واړه قدمونه دې اخیستي وای نن به ډېر لرې ځای ته رسېدلی وای نن به یوه ځای ته رسېدلی وای ډېر خلک ورسېدل که تر اوسه ځکه ته په ګذشته کې فکر کې هملته پاتې یې توکل په الله وکړه او ځه حرکت وکړه باور وکړه حتما به یوه ځای ته رسې السلام علیکم